د افغانستان او افغانانو لپاره ستر د پرمختګ خبر. سلام، وخت مو په خیر، ستړي مه شئ. کندهار کې د غوړیو د تولید 3 فابریکې جوړیږي. د کندهار ولایت ځینې مسؤلین وایي چې په دې ولایت کې په عصري ټکنالوژي سمبال د غوړیو د تولید د 3 فابریکې جوړیږي. د مسؤلینو په وینا په دې فابریکو کې به په نړیوال معیار برابر باکیفیته غوړي تولید شي. اوس مهال کندهار کې هر کال 50,000 ټنه د پنبې دانې کورنۍ غوړي د پنبې د پروسس له فابریکو ترلاسه کیږي، چې د کندهار د صنعت او معدن خونې په وینا د کیفیت له اړخه ډېر ښه نه دي. د یادې خونې مسؤلین وایي په کندهار کې د مهال د غوړیو د تولید د 3 فابریکو د جوړېدو چارې روانې دي، چې غوړي به پر نړیوال معیار برابر د عصري ټکنالوژي پر مټ تولید کړي او کیفیت به یې ډېر عالي وي. په دې وروستیو کې د کندهار اوسیدونکو د پنبهدانې کورنۍ غوړو ته مخه کړې ده او تقاضا یې هم زیاته شوې ده. تاسو یې په اړه څه نظر لرئ؟ په دې اړه مو راسره خپل نظریات کمنټ کې شریک کړئ او د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره درسره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. له ولتیا ومننه چې موږ سره تر بیا ښه وخت ښې چارې